د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه. ملګرو، دلته به د عمران خان ځینې خبرې هم تاسو ته د ثبوت لپاره وړاندې کوم، ځکه چې عمران خان پخپله هم دا وایي چې د آی اس آی او د ځینې پاکستان د ځینې ایجنسیګانو لخوا پښتانه پورته کیږي او بیا وژل کیږي. نو دې په خاطر باندې دا خبرې تاسو سره د هغې هم بیا شریکوم. ये हमारी एजेंसीज ने जो किया है, उठा उठा के लोगों को अमेरिका के हाथ पकड़ा है, जो आफिया सदीके से किया है, पता नहीं कितने औरों से किया है. एजेंसीज को तो मिसिंग पर्सन की वजह से वो तो लोग नफरत करते हैं. और एफबीआई साथ पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ लोगों को जाके घरों से उठवा रहे थे. क्या तासुर जाएगा कि लोग एजेंसीज उठा के ले गई, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है. आर्मी चीफ गलत बात कर रहे हैं. स्वात के अंदर हमारी पार्टी के वर्कर को के बाप को और भाई को उठा के ले गए. वो आया यहाँ हाई कोर्ट में पिटीशन की, हाई कोर्ट ने कहा उनको वापस करो. अगले दिन उन दोनों की लाशें मिल गई कि जी भाग रहे थे, मार दिया. खान साहब, सलीम शहजाद का लहू किसके हाथ पे तलाश किया जाए? वो मुझे शक है कि हमारी एजेंसीज ने मारे हैं. کله چې د پنجاب آرمي او اس آی پاکستان کې په وړو قومونو ظلم کوي، نو صرف د ډېر لږ وخت لپاره د وړو قومونو څخه د هغه قوم قدرت طلب وته د لږ وخت لپاره لوړې چوکۍ یا کرسۍ ورکوي، مګر واک نه. څنګه چې د بټو په وخت کې په بلوچو ظلمونه وکړل، بیا په 1901 کې د یو پښتون جنرال میر عبدالله خان نیازي لخوا په بنګالیانو ظلمونه وکړل او بنګالیان او نورو قومونو ته پښتانه جابر او ظالمان وروپېژندل او د پښتنو سره دښمنان کړل. بیا کله چې د مشرف په وخت کې سردار بګټي په بلوچستان کې شهید کړو او په سوات، بنیر او قبایلو سیمو یې د پنجاب آرمي ظالمانه حملې او اپریشنونه شروع کړل، نو وزیر داخله یو پښتون آفتاب محمد شیرپاو مقرر کړو چې د هغه په وخت کې ډېر پښتانه مشرف د ډالرو په مقابل خرڅ کړل، خو د بېباکه وزیر داخله نوم هم ورسره بد شو. همداسې یې په بلوچستان کې گورنر هم یو پښتون ویس احمد غني مقرر کړو او د ډېر لږ وخت لپاره یې ظفرالله جمالي چې په قوم بلوچو د 2 کالو لپاره صدر اعظم کړو، چې 2 کالو صدر اعظمۍ څخه وروسته بیا ډېر بلوچان ووژل او په زورونو د آی اس آی لخوا ژوندي ورکړل شول. چې کله هم وړو قومونو ته وزارتونه ورکړل شي، نو د پنجاب آرمي او آی اس آی لخوا هم د هغه قوم تباهي شروع شي. اوس بیا تش په نامو پښتنو ته وزارتونه ورکړل شوي دي چې پکې مراد سعید، شهریار افریدي، عمران خان او احمد علي شامل دي. د پښتانه یا پښتون ولس باید هوښیار شي، ځکه چې د پنجاب آرمي او آی اس آی ډېره هوښیاره لوبه کوي. په پښتنو به پښتانه وژني، ځکه چې پالیسي جوړونکي خو د پنجاب آرمي ده. نو دا بې واکه پښتانه خو د خبرو دي، هغه هم هغه خبرې کوي څه چې ورته د پنجاب د آرمي لخوا ویل کېږي. د طاهر داوړ شهید دا لوبه هم د پنجاب آرمي له دې لپاره وکړه چې دواړو خواو پښتانه سره دښمنان کړي او پښتونخوا کې ورور د ورور سره په جنګ کړي. د پنجاب آی اس آی به داسې نورې ډېرې لوبې هم تیارې کړې وي، خو پښتانه باید هوښیار اوسي. صاحب انڈیا جاسوس تای تیز بیا منظور د غیرت تای انڈیا جاسوس تای انڈیا جاسوس تای انڈیا جاسوس تای جم پرزدیزا او بیا پرزدو اسلامی چاو مهربانی وکړئ بیا پرزدو صاحب منظور د غیرت تای پاکستان دشمن دی پاکستان دشمن دی بل څه انڈیا بیا شابه انڈیا جاسوس تای انڈیا جاسوس تای امریکای جاسوس تای امریکای جاسوس تای. ګلخانه ته د چا جاسوس یې؟ د یو پنجابي د خوشحالولو په خاطر باندې خپل پښتون ورور دی نیولی دی، لاسونه یې پرې تړلي دي او بل پښتون د پرې کنځلي کې. نو الله دې تا ته هدایت وکړي